طالبانو د پروان د 2 ولسوالیو وروسته د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ نیولو خبر هم ورکړ. نن شنبه د چنګاښ پر 19 نیټه د پروان تر سرخ پارسا او شیخ علي ولسوالیو تر نیولو وروسته طالبانو د لغمان علي شنګ ولسوالۍ هم تر خپل تسلط لاندې راوسته. علي شنګ ولسوالۍ کې که څه هم له تیرو 2 اونیو راهیسې حکومت د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي، خو طالبان وایي چې عملیاتي عسکر په شاتم بولي او ولسوالۍ ورڅخه نیولې ده. طالب بیان ذبیح الله مجاهد څو شېبې وړاندې د یادې ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ او زیاتوي تېره شپه د یادې ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ او ټول ملحقات د مجاهدینو په کنټرول کې شول. د مجاهد په وینا دښمن د تلفاتو په لیدلو سره وتښتېد، وسلې او تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلي دي. حکومتي مسؤلین هم مني چې ولسوالۍ طالبانو نیولې او دوی ولسوالۍ زوړ علي شنګ ته انتقال کړې ده.